السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی: من قال اذا اصبح، هر هغه څوک چې سهار دا کلمات ووایي: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دته به الله جل جلاله دومره ثواب ورکړي لکه ابراهیم علیه السلام چې اسماعیل علیه السلام چړې ته پرېږدي خو الله جل قبول کړي. دغه انسان چې دغه کلمات یې ووایي سهار، الله جل جلاله به دومره اجر ورله ورکړي لکه هغه د اسماعیل علیه السلام د غاړې د پرې کېدلو. وکتب له بیا 10 حسنات، 10 نیکۍ به د ده په عملنامه کې ولیکل سي. وحط عنه بها 10 سیئات، 10 ګناهونه به مېټاو سي. او رفع له بیا 10 درجات، 10 نیکۍ بیا 10 درجې بیا په جنت کې لوړې سي. وکانا فی حرز من الشیطان، دی به د شیطان څخه په امان وي تر هغه وخته پورې چې ماښام راځي. او که ماښام دا کلمات یې وویل تر سهاره پورې به د شیطان څخه په امان وي چې سهار راځي. ټوله شپه به د الله جل جلاله په حفاظت کې. او کلمات یې لږ دي، اجر او ثواب یې ډېر دی. حدیث رقم 3488. صفحه 117 جلد دوم کنز العمال. الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې دغه هر سهار یو وار او هر ماخستان وایو. 3 ګټې خو یې دغه دي چې 10 ګناهونه لرې کوي، 10 نیکۍ اضافه کېږي، 10 درجې په جنت کې راته اضافه کېږي. او څلورم یې حفظ د شیطان څخه دی، سړی د شیطان څخه محفوظ وي. او پنځم دومره ثواب الله ورکوي لکه د اسماعیل علیه السلام د حلالېدلو. هغه یو داسې ورځ وه چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی چړې ته پرېږدی. اسمان ملایکو دې ته تعجب وکړ چې انسان د الله په اطاعت کې زوی حلالوي. نو هغه د نبي جرأت و، د نبي ایمان و، د نبي اطاعت و. نو موږ تاسو ته الله پر یوه کلمه باندې دومره اجر راکوي او دومره وخت هم نه غواړي، دومره ټیم هم نه غواړي. اسانه کلمات دي، اسانه ویلي دي، اسانه زده کولی دي. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.